د وطن په محبت باندې قسم خورم چې د ځان له غمه زیات د وطن غم خورم چې په سر مې د وطن خدمت منلی څه پروا ده که خپل سر لکه قلم خورم. سلام قدرمنو خویندو او ورونو او په ډنمارک کې اوسیدونکو افغانانو، تاسو ته په داسې حال کې په دغه لاریون او دغه میټینګ کې د راتګ هرکلی وایم چې له بده مرغه په افغانستان کې د پنجابي یرغلګرو لخوا همدا اوس هم شیبه په شیبه زمونږ خلک وژل کیږي. بېګناه خلک د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو تیرو کوونکو لخوا وژل کیږي او په شهادت رسول کیږي چې نږدې 80 کاله را په دې خوا موږ وژني په بېلابېلو پلمو او په بېلابېلو نومونو باندې. دوستان عزیز، هموطنان گرامی و افغانهای مقیم دنمارک، سپاس فراوان که امروز یاد از وطن که میشه شما هم اینجا تشریف دارین، یاد از غمهای وطن، یاد از دردهای وطن، یاد شهدای عزیز ما و زخمیهای کشور عزیز و دوست داشتنی ما که بر اثر تجاوز بیگانگان، بر اثر تجاوز آشکار نظامی دولت نظامی پاکستان به شهادت رسیدن و یا زخمی شدن. دست دعا بالا میکنیم برای شهدا، از خداوند لایزال جنت برین میخوایم و برای زخمی ها شفای عاجل. د لوی او مهربانه خدای په نامه، ګرانو ورونو خویندو، تر هر څه د مخه هیله لرم لاسونه لپه کړئ او دعا وکړو چې د پنجابیانو په لاس ټول افغان شهیدانو ته فردوس جنت وغواړو، ټپیانو او زخمیانو ته بشپړه روغتیا او سلامتیا. ګرانو افغانانو، قدرمنو ډنمارکیانو، محترمو انسان پروره نړیوالو، تاسو یې ګورئ چې له دا 50 کالو را په دې خوا پنجابیان او د پاکستان پوځ موږ افغانان په پرله پسې توګه وژني. موږ په اعلان شوي او نا اعلان شوي جګړو کې رایسار ملت یو چې په راز راز پلمو سره موږ او زموږ بچیان وژل کیږي. همدا اوس چې وګورئ د روژې په دې مبارکه میاشت کې پاکستانی الوتکې او راکټونه د افغانستان په بېلابېلو سیمو باندې بمباري کوي. که ترې پوښتنه وکړئ چې تا په خپلو دې بمباریو کې څو تنه TTP وژلي او د افغانستان په کومه سیمه کې، هیڅ ځواب نه لري، ځکه پنجابیانو په دې یرغل کې زموږ خویندې، میندې، بوډاګان او ماشومان وژلي دي. چې دا د موږ هم دلته د پاکستان دغه بربند تیری په کلکه غندو او ورڅخه کرکه او نفرت لرو. ګرانو جګړه ځپلو افغانانو، موږ هم له همدې ځایه له دې پنجابي دښمن سره د مقابلې او مبارزې لپاره د ټولو افغانانو ملي یووالی غواړو. زموږ د ملت اتحاد د هر یرغلګر د ماتې ضمانت دی. موږ ډېر ځله دا خبره څرګنده کړې چې پاکستان د افغانستان د بېثباتۍ، نارامۍ او وران اقتصاد اصلي عامل دی. دوی په سیمه کې او په نړۍ کې د نارامیو
او بې ثباتیو مجریان دي او باید ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې باید مخه ونیسي. زه په داسې حال کې چې زما پر ګران افغانستان، تاریخي افغانستان باندې د پاکستان تیری او افغان وژنه په کلکه غندم او کرکه ترې لرم. د افغان مدافعانو دا بې ساري مقاومت او میړانه ستایم او پرې ویاړم. خپلواک یو موټی سرلوړی آباد دې وي ګران افغانستان. آمین. موټی خاوره د وطن به پرې ورنکم، موټی خاوره د وطن به پرې ورنکم، که په سر د ځمکې هر وطن ختن شي. خپله خاوره به په خپلو وینو ساتو، خپله خاوره به په خپلو وینو ساتو، که حاجت یې قرباني زما د تن شي. مننه. او په پای کې دغه وایم چې نن د مارچ 8مه ده او خپلو ګرانو خویندو میندو ټولو ته د دغې نړیوالې ورځې مبارکي وایم. او همدغه میندې دي، خویندې دي چې همدغسې شازلمیانې زیږولي دي او دغسې په شیدو کې ورته ننګ او غیرت ورکړی دی. دا نړیواله ورځ دې ټولو ته مبارک.